یو بل حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې په دې شپه ورځ یو سړی وفات شو نو حدیث پاک کې راځي من مات یوم الجمعه وقی عذاب القبر چاته چې الله پاک مرګ د جمعې پر ورځ یا د جمعې په شپه چې شپه داخله شي و د جمعې اردنا ساو خو ته مسلمانو الله به د عذاب د قبر نه ساتي الله به د عذاب د قبر نه ساتي خو باز خلک داسې چې عذاب قبر نه مني داسې چنګڼیان دی وس داسې بدبخت او رزیلا داسې د قادیانانو بچي د شیعاګانو پیداوار داسې خلق دی چې عذاب قبر نه مني وي عذاب قبر نشته نو دا حدیثو کې چې مونږ او تاسې پر فضل اعمال کوي نو دا نعوذ بالله دروغ دي په دې سترګې پټي په دې سترګې نو دا خلق منکر حدیث ته دور پیغمبر علی السلام دا اقوالونه منکر دي دا حکم سره د عقل نه مني هغه نه دوی انکار کوي نو دا عقل دا به موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله د احکاماتو تابع کو زما عقل دې نه مني خو چې د الله رسول ویلي آمنا وسلمنا زما په ایمان دی الله زما عقل ته ناراضي خو زه خپل عقل پیروینو کوم استاد پیغمبر اتباع کوم دې ته ایمان ویلې کی دا اسلام نو د جمعې پر ورځ ایا د جمعې په شپه باندې یو مؤمن مسلمان نارینه زنانه ته مرګ راشي د دې شپې د برکته د دې ورځې د برکته الله پاک دغه ګناهونه معاف کوي هغه د عذاب قبر نه ساتي نو چې د عذاب د قبر نه بچ شنو کامیابی نه ده لوی کامیابی ده لوی خیر دی لوی فائدہ ده د جمعې پر ورځ باندې نیک اعمال کول دا د نورو ورځو نه په دې ورځ او شپه باندې الله دوچن ثواب ورکوي دوچن دا د شپې ورځې د برکت ته وجه نه ته یو مونځ په بل ورځ کوي هغه مونځ د جمعې په شپه باندې کې په ورځ کې یو ذکر ته په نورو ورځو کوي هغه ذکر د جمعې په ورځ او شپه باندې کې الله پاک د دې ډبل او دوچن اجر مسلمان لور کوي نو زما عزتمندو مونږ او تاسې د غفلت نه کار نه اخلو ګوره د غفلت نه کار نه اخلو ځا مزیدي ټیم ورکړل سنت الله چې کله مولا د منبر نه راکوشو ضرب لاړ شو د چرګانو په شانې دانې بوانو 2 منټ کې به سنتو کې ادریګو به خبره وخلاصه دا چانس مونږ دلنده ورکړی چې تاسو بدانه کور ناسي ازبا دیوالونو په کوته لګای ما یو څو تنه ملمانه براغلی دا چیناو درمانه د چړقا د ډنډوخه تاسو بنایا دا ټیم ما دلنه دی ورکړی کنه سپین باخه کوم غره خپه وخت په جمعه تر راځي چې زه منبر کې کینم چې جمعه ډکی تر دې لپاره سنت له ټیم موږ روس دې لپاره ورکړلې چې موږ با خبر اورو خبرې تبکینو د الله او د الله د رسول خبره د جمعې پر د هفته موږ ځان لته رکو خدا د جمعې پر ورځ د وخت راشو که څه خبره ذهن ته راشي عمل کې الله پاک راولي او موږ په عمل کو زمونږ بیړه پار شي الله را ناراضي شي در دې لپاره د وخت جمعه تراتل د جمعې پر ورځ باندې چې اوسړې د زوال نمخ کې جمعه تراشي او د جمعې پر ورځ باندې تیاری کړي او د منبر ته نږدې کینی الله پاک دل د وخت قرباني د خیرات ثواب ورکي لکه دې چې وخت قرباني کې وخت جمعه تراغه ولذان بار ناته پنشو تماشو کړي اور سوچ فکر نشته نه په خپل ذکر شته نه کلمه شته نه درود شریف شته نه استغفار شته په غفلت راغله په غفلت او تم ګرسار نه راغله راغې کنه
پزړه سره په دماغ سره خو د جمعې غ فضیلت اهمیت نه محروم دي ستنه ملاوي الا به د خیر او برکت نصیب کیږي چې ما ته د کور نه اراده وکړو چې جمعه ته زما خوږ پیغمبر فرمایلی دي چې جمعې پر ورځ باندې په اول وخت کې لاړ شي او نږدې منبر ته کېنې خبره واوري نو د یو اوښتو قربانۍ د خیراتو ثواب الله پاک ورکوي نو چې دا خیر خو ګټمه دا فایده خو مې د آخرت په اعتبار سره وشي کنه بیا خو د زامن او د اولاد دغه هیڅ شی نشته هیڅ شی هم نشته ما پته ما کېږي څه شی نشته چې په تاسو پسې بیا ورکې نه په خپله خو ته خامارې خدا خشته موټی دی پکلا کړلې په خپل ژوندانه خو دې لاس نه کولاویږي نو بیا وروسته د هغو نه ته خپله ورکه په خپله زامنو ته ځان مه پرېږده چې زه مړ شم دومره به ورکې نه پرې خپله چاچۍ ورکه نو خیر به ته نصیب شي بیا د هغو په تمه کېږي نه خللوات په تمه نه شئ که نه هسې به لاړ شئ ځان خو کړول ستړی کړلی دروغ او رښتیا باندې جمع کړې ده بیا الوات ته پاتې شي هغو مو په تمه کېږئ ځان نه مخکې چې کوم دی ولېږئ نو دا د جمعې مبارکې په ورځ باندې د وخته په اول وخت کې راتلل د وختو قربانۍ هم راجر الله ورکوي چې د دنیا زمونږ ستاسې زړه ته کوزه شعر دنیا د دنیا محبت دا څه خیال دی د بېنظري دا روپۍ چې نو په ماښام نه ګاډي ته نه چې ما به ګوره سبا وړې ښه بوډاګان ځانه لیوني دي ځوانان ځانه لیوني دي ښځې خپل خاوندان هم کور کې نه پرېږدي ګوته یې پکې ایښي جون تا د ګاډي غم نه دی کړی نو تا د ګاډي غم نه دی کړی دا د دنیا محبت دی د دنیا د ټول نه مخکې چربان کې تلي یو ځکه هلته د جنا کپرې به میلاو شي یا نه شي خو د کومه کې ورته رسته شي بیا راځي چا ته اړو میلاو نه شي دا د دنیا محبت زړه ته راغلی نو دا ټول ستړی ستومانۍ د هغې دپاره اسانې دي چې د آخرت په اعتبار سره خبره ده چې زما قبر کې خو بیا نه ښځې نه بالوا دي دا د جمعې په ورځ باندې د وخت جمعات ته تله دا خو زما د قبر خبره ده دا خو زما د الله سره مسله ده دا خو زما پکې خیر دی دا به زه د وخته زما ټولې تقاضې به پرېږدمه میلمه به پرېږدمه زه به جومات ته ځمه ځان سره به خلق بوزمه چې دا د قربانۍ دا ثواب ماته میلاو شي زه محتاج یم په قبر کې بیا بل څه شی دا نه میلاویږي د دنیا دپاره موږ او تاسې څه نه کوو څه نه دي کړي سعودي ته نه ځو په سرو غارمو باندې په سرو غارمو دلته را مزدوري نه کوو په سرو غارمو چا ونه وي چې ماله ګرمي وشو دغه د دنیا محبت زړه ته راغلی دی خو د آخرت په اعتبار سره دومره غفلت دی چې نه وی چې بس لاړ به شمه ای زړه کې که دنه په ورځو دغه دی ناست ما یو سړی ما لیدلی نه دی خو چا ورته ووایي چې لمانځه ټایم مړه وختي دی لا سړیه نه کمبخته بدبخته راغلی د کور نه نو چې په حجره کې دی سوټه یږدي که نه نو داسې که جومات ته راشه که نه بدبخته یو 10 پیرې او 100 پیرې خو به لا اله الا الله نو د آخرت خیر خو به دې وشي که نه ولې شیطان تا داسې پرېږدي شیطان دې پرېږدي جومات دا د الله کور دی په جومات کې مؤمن داسې خوشحاله لکه په اوبو کې چې مې خوشحالی منافق سره په جومات کې داسې ستړی کېږي تنګېږي لکه آزاده مرغۍ چې په پنجره کې بند کړي پړونو ته وګورئ چې په جومات کې خوشحاله یې که نه په ځای کې خوشحاله یې پړونو ته وګورئ الله دې موږ د منافقت نه وساتي د منافقت نه نفاق ناکاره بیماری ده د بدن د بیماری سره لاړې نه هېڅ خبره نه ده خو که د نفاق د بیماری سره لاړې نو بیړه دې غرقه ده بدن دی بیمارو هارت بیمار ویس خبران د مړ بشي چې ایمان دی کاملی که د نفاق د بیماری سره د منافقت سره لاړې د ناسودې او د حسد سره لاړې او د ګناه او کبیره سره لاړې
او د الله او د الله د رسول د دشمنی سره لاړې د جماعت د مدرسې او د عالم د دشمنی سره لاړې نو خروز بنینې تباہ او برباد او ذلیل